السلام علیکم. دا تاسو کتای شئ موږ دې وخت کې د سلاله میوزیم کې او دا د قرآن پاک آیتونه دي چې په مخ کې په څه طریقه قرآن پاک نازل شوی مختلف او تاسو ته پته ده په کاڼو باندې او په څه باندې دا د مخکني چاپ شوي قرآن پاک دغه دي. دا وګورئ زاړه دا تاریخ ورسره هر څه لیکلي دی. مګر تاسو ویډیو سټاپ کړئ بیا کتلی هم شئ. او زه تاسو ته په دې کې اوس دغه ښیم زه تاسو ته د محمد صلی الله علیه وسلم د ګوتې نشان تاسو ته ښیم. په کومه ګوتې د هغه مهر و هغه به چې مهر په کوم لګاو باندې د هغه د ګوتې مبارک نو زه تاسو ته ښیم تاسو به ووینئ. دا د میوزیم ټول میوزیم دی تاریخ نه ډک دی مختلف دغه دي. زه دغه ګوتې دغه ګورم زه د دې دا تاسو کتلی شئ. دا لاندې دا کوم چې محمد رسول الله پې لیکلي دي دا نبی علیه السلام هغه مهر د ګوتې هغه انګوټې یا نشان دی. دا تاسو پړاولی شئ. دا جومات دی په نقشه کې ورکړی چې په دې ډیزاین کې جوړ دی. سلطان قابوس مسجد کوم چې په مسقط کې جوړ دی په دې ډیزاین باندې جوړ دی ماشاءالله. دا کاڼی دی چې دا د څومره مخکې دی نه د دې هغه دغه یې ورسره ورکړی دی. دا تاسو کتلی شئ کومې هجرې کې دی کاکا دا خو ډېر ټایم وشو. دا کاڼی د هغه زمانې دی. دا وګورئ تاسو دا یې ورسره ورکړی دي نو هم تاسو کتلی شئ. دې کاڼي ته ګوره دا هغه زمانې هغه لوښي دي میوزیم کې دي. دا تاسو کتلی شئ.